اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر الوقایه دا د فقه کتاب دی. په متونو کې یو متن د مختصر الوقایه په نامه دا کتاب چې دی دا هم د متن کتاب دی چې بیا پر دې باندې نور شرح جوړی سوی دی. هغه هم الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي. که چیرې الله تعالی وخت راکړي هغه به هم ان شاء الله درته وایو چې هغه شرح وقایه ده. په دې کتاب کې ډیر تفصیل نه کوو ځکه پر دې باندې اوس پر بسم الله باندې هم بیان سته، پر الحمدلله باندې هم بیان سته، پر نور الفاظ باندې لکه رافعی پر دې باندې هم بیان سته، اعلام الشریعتی پر دې باندې هم بیان سته، الغراء یعنی دا رقم پر دې الفاظ باندې بیانونه سته. خدا د هغه طالب چې هغه نوې ابتدایي طالب وي یعنی سبقان د سره شروع کړي وي دا کشنی کتابونه دي، نو د هغه د پاره ډیر تفصیل موږ نه کوو. د کتاب څخه د باندې مسائل یا د کتاب څخه د باندې سوالونه هغه نه باندې کوو ځکه چې د فکر او ذهن کشنی دی چې څوکه د فکر او ذهن غټیږي بیا به موږ دته په کتاب کې تفصیل کوو، بیا به هغه سوالونه کوو چې د په ذهن کې راځي. اوس که پر دې باندې زه سوالونه وکم یوازې پر بسم الله باندې اوه سواله کیږي، نو چې اوه سواله کیږي چې دی دا اوه سواله په ذهن کې راولي دا ډیر وخت پر د باندې تیری. نو موږ پر دې باندې سوالونه نه کوو، سبق شروع کوو، په سبق باندې وینا کوو. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه د کتابو دغه د دین د مسائلو او د دین د کتابو وینا موږ وکړو او هغه په داسې طریقه باندې وکړو چې تاسې فایده جن واخلي، تاسې ته ګټه وکړي، تاسې ته په کور کې علم ورسیږي. داسې څوک شته چې په هغه په داسې ملکو کې وي چې حالت نشي کولای چې دی د یو چا څخه علم زده کړي خو پښتو وایي خدای د علم د زده کړې ذریعه نه لري. نو موږ دا کوشش کوو چې دته علم په هغه ځای کې ورسوو چې په کم ځای کې د کور وي. دا د موبایل زمانه سوه، دا د میډیا زمانه سوه چې موږ د علم د میډیا په ذریعه سره د موبایل په ذریعه سره د نیټ په ذریعه سره موږ هر چاته د هر چا و موبایل ته ورسو. موبایل جوړ شوی دی دا انسانان په ډیرو غلطو لارو کې استعمالوي. نو دا کوشش باید موږ وکړو چې دا موبایل موږ پر دین باندې استعمال کو او د دې څخه د دین کار واخو. الله تعالی به زموږ دغه د دین کار و خلکو ته د دین په کار باندې بدل کړي او الله تعالی به دوی ته دا توفیق ورکړي چې د دې څخه فایده واخلي. آمنت بالله صدق الله العظیم.